د مالیې وزارت تل هڅه کوي چې په خپلو اړوند ادارو کې سیسټم جوړونې اسانه او چټکو بریښنایي چوپړتیاوو ته زمینه برابره کړي ترڅو په چارو کې د بيروکراسۍ او د وخت د ضایع کېدو څخه مخنیوی وشي. پر همدي بنسټ د مالیې وزارت د عوایدو لوی ریاست د یو بېساري اقدام په ترڅ کې د غیر انتفاعي مؤسسو لپاره د مالیاتي معافیتونو پروسه په آنلاین بڼه کړه چې له دې وروسته به د یادو کورنیو او بهرنیو مؤسسو استازي د حضوري مراجعې پرته په آنلاین بڼه او په لنډ وخت کې د مالیاتي معافیتونو پروسه ته مراحل کوي. په همدي موخه د مالیې وزارت د ګمرکونو او عوایدو په ملي اکاډمۍ کې غونډه جوړه شوې وه چې پکې د عوایدو لوی ریاست مالیاتي مرستیال حافظ خلیل احمد ابوالحسان، د یاد ریاست تخنیکي مرستیال عبدالولي نوري، د عوایدو لوی ریاست یو شمېر مسؤلینو او د کورنیو او بهرنیو انتفاعي مؤسسو استازو ګډون کړی و. د عوایدو لوی ریاست مالیاتي مرستیال وویل چې د اسلامي امارت له بیا حاکمیت وروسته د ملي عوایدو د راټولولو په برخه کې روڼتیا رامنځته شوې او د مالیې د ورکړې بهیر اسانه کولو ترڅنګ د مالیې ورکوونکو غوښتنو او ستونزو ته هم پر وخت او په ښه ډول رسیدنه کیږي. د مؤسسو مالیاتي معافیت تصدیق اخیستل چې له پخوا څخه د مؤسسو لپاره یوه ستونزه وه چې له فتح وروسته د یادې ستونزې د حل لپاره هڅې سوي دي او په وار وار په یاده پروسه کې سهولتونه رامنځته سوي دي. د عوایدو لوی ریاست تخنیکي مرستیال د غیر انتفاعي مؤسسو لپاره د مالیاتي معافیتونو پروسې آنلاین ترسره کېدل د لا ډېرو اصلاحاتو او اسانتیاو رامنځته کولو په برخه کې یو ستر ګام یاد کړ او زیاته یې کړه هر شخصی که در افغانستان فعالیت اقتصادی دارند، چه اشخاص داخلی هستند چه خارجی هستند و از منابع افغانستان عاید تحصیل میکنند و اشخاصی که مقیم افغانستان است از عواید منابع خارجی عاید دارند، اینا باید به دولت افغانستان مالیه بپردازند. د عوایدو لوی ریاست د حقوقي خدمتونو او پالیسي رئیس وویل چې د مالیې وزارت له لوري هره ورځ په مالیاتي پروسه کې اسانتیاوې رامنځته کیږي او ورو ورو د هیواد مالیاتي نظام په بشپړه توګه بریښنایي کېدونکی دی. سیسټم بریښنایي کول یوازې د مالیاتي ادارې لپاره خیر نه بلکې د ټولو مالیه ورکوونکو لپاره هم د خیر سبب کېدلی شي، ځکه په بریښنایي سیسټم کې د وخت ضیاع چې یو ډېر مهم او باارزښته موضوع ده هم د مالیاتي ادارې لپاره او هم د مالیه ورکوونکو لپاره دا ډېر مد نظر نیول کېږي. د وخت ضیاع له منځه ځي، په کار کې سرعت رامنځته کېږي، شفافیت رامنځته کېږي، کم کار چې کېږي هغه په ښه اطمینان او سکون سره ترسره کیږي. د بهرنیو او کورنیو غیر انتفاعي مؤسسو استازو په آنلاین بڼه د مالیاتي معافیتونو پروسې د ترسره کولو له امله خوښي څرګنده کړه او دا یې د یادو مؤسسو د لا ښو فعالیتونو ترسره کولو په برخه کې غوره تاثیر لرونکی اقدام وباله. Akbar is very happy to be here today to congratulate you for all the work you've been doing on developing the online system. We've been very pleased to have this good cooperation. You are share the final objective of assisting the vulnerable populations in Afghanistan, which is the most important thing. So that's a very important thing that we do together. The مالیاتي معافیتونو پروسه دا ډېر د خوښۍ خبره ده چې دا پروسه نن په آنلاین شکل سره اعلانیږي او په ډېر کم وخت کې په دې توانیږي چې نور زموږ او تاسو لکه څنګه چې محترمین وویل دغه منډې تړلې کاغذ زی کارونه دا را کم شي. د یادونې وړ ده چې مالیې وزارت د مالیې ورکوونکو لپاره د لا ډېرو اسانتیاوو په ادارو کې سیسټم جوړونې او بریښنایي حکومتولۍ رامنځته کولو ته بشپړ ژمن دی او په دې برخه کې یې د پام وړ فعالیتونه ترسره کړي دي.